د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک یو تازه راپور چې د 2023م کال د لومړۍ ربع راپور ده. په دې راپور کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګونو په اړه راغلي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې افغانۍ د خارجي اسعارو پر وړاندې پیاوړې شوې ده. د ډالرو پر وړاندې یې 15.4، د هندي روپۍ پر وړاندې یې 0.1، د پاکستاني کلدارې پر وړاندې یې 10.1، د یورو پر وړاندې 4.3، او د ایراني تومن پر وړاندې یې 2.2% ځواک او قوت ترلاسه کړی ده. نړیوال بانک په دغه راپور کې 15 موارد ذکر کړي دي چې د افغانستان اقتصادي وده او پرمختیا ښیي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې فکر کېده چې د افغانستان غوندې یو په بهرنیو مرستو متکي هیواد به په څو میاشتو کې اقتصاد ونړیږي او یو ځل بیا به نړۍ ته داسې محتاج شي چې مکمل ډول به دیوالیه شي. خو هغه څه چې ترسره شو هغه د دې خلاف و. نړیوال بانک په دغه تازه راپور کې چې 13 ورځې یې خپور کړی ده د افغانستان اقتصادي وضعیت مثبت ارزولی ده. دغه راپور چې د نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي څارنې برخې لخوا چمتو شوی پکې راغلي چې د 2023م زیږدیز کال په لومړۍ ربع کې انفلاسیون کچه راښکته شوې ده او له کبله یې د تیر کال په پرتله د توکو نرخونو کې 4.1% کموالی راغلی ده. راپور زیاتوي چې د فبرورۍ 2022 زیږدیز کال راهیسې افغانۍ د ډالر په مقابل کې 15.1%، د پاکستاني کلدارې په مقابل کې 10.1%، د هندي کلدارې په مقابل کې 0.1%، د یورو په مقابل کې 4.3% او د تومن په مقابل کې 2.2% ارزښت موندلی ده. د نړیوال بانک د بهرني اسعارو مقابل کې د افغانۍ ارزښت موندلو دلایل د اسعارو د قاچاق مخنیوی، بهرنۍ نغدي مرستې او د افغانستان بانک لپاره د ډالرو لیلام یاد کړی ده. نړیوال بانک همداراز ویلي چې د دوی د سروې مطابق افغان حکومت د ښځو په شمول ټولو دولتي مامورینو ته معاشات ورکړي دي چې 200 مامورین له بانکونو څخه د معاشاتو په ویستلو کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. پر دې سربیره د دوی موندنې ښیي چې په 2023 زیږدیز کال کې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله 2% او د وارداتو کې 32% زیاتوالی راغلی ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان کې انفلاسیون راکم شوی، افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت لوړ کړی، د ټولو دولتي مامورینو معاشات په خپل وخت اجرا شوي او د پخوا په پرتله عوایدو کې زیاتوالی راغلی ده.